دا ویډیو ډېره خبره کوي، خصوصا چې زموږ او ستاسو دغلته چې کوم حاجي صاحبان دي هغې ته ورسېږي. الحمدلله دا یو علوم الله تعالی موږ تاسو ته وقف کړی دی او الله دې چې تر اخره پسې پاتې شو. د رشد له وجې به خلک یو بل باندې پښې کېږدي، مړي به پکې وشي. نو تاسو تېر کلونه کې شهیدان والله په حرام کې نسوار دی که نه، خوله کې ایښي روان دی، ټول حجاج به روان یا مثال طواف د هغه دی صفا او مروه کې یا دلته دی عام نورو ځایو کې لمونځ کوي، بس ایسته به دا پوزه باندې یو ګوته کېږدي او پر که نه خلک د رسول الله سره کور مبارک دی. نو بیا چې دلته دی نه پوښتنه وکړي وایي نه دی که نه. خو خیر په هر صورت زه راځم اصلي موضوع ته. دا ویډیو ډېره خبره کوي، خصوصا چې زموږ او ستاسو دغلته چې کوم حاجي صاحبان دي هغې ته ورسېږي. تاسو باور وکړئ دلته چې کوم خلک پوه شي چې دا د افغانستان دی که نه، نو په خدای وایي رجال ډایرکټ خولې نه وځي، خصوصا عربان چې دې ځای عربان ډایرکټ وایي رجال که نه، نو یعنې نران. الحمدلله دا یو علوم الله تعالی موږ تاسو ته وقف کړی دی او الله دې چې تر اخره پسې پاتې شو. دلته ځینې خل دي که نه، ځینې عادتونه دي ما ته خو ډېر خپله بد ښکاري که نه. نو زه وایم چې هغه عادتونه باید اکثره ورک شي. اکثره بنګالیانو کې هم دا عادتونه شته دي، اکثره هندوستان خلک چې دي هغې کې هم دا عادتونه شته دي. تاسو یو نیم کې شته خو در کل کې نشته دي، په ټوله کې نشته. نو زه وایم چې هغه چې کمه فیصدي ده چې هغې نه هم ختمه شي. پوهېږې یو دا دی دغه موانع چې دلته دا کوم پولیس که نه دغه موانع چې دي دغه موانع چې د دوی د رشد د کموالي په خاطر باندې 3 میلیونه 4 میلیونه حاجیان دلته حرم ته راځي. نو دوی ته الله تعالی داسې یو حکمت ورکړی، دوی دا روزنه داسې شوې ده چې ډېر په سیسټم باندې سره مخ ته ځي. که دغسې پرېږدي که نه د رشد له وجې به خلک یو بل باندې پښې کېږدي، مړي به پکې وشي. نو تاسو تېر کلونه کې شهیدان چې کله هم دا دوی بند کړي پرېږدي یې نه چې دې خوا مثال خل راوړي ورته چې هغسې لاړ شي که نه، نو دوی به د پولیس سترګو ته ګوري، څنګه پولیس خوا ګوري رامنډه کړي راوړي که نه. او بیا خو تا ته پته ده چې عرب نو که 100 متره مخکې منډه ولي ورپسې ځي د ګریوان نه راوړي سره کشه کړي که نه. ځینې حتی مشران دي. نو زه پرې خفه شم، بیا ورته چې وایي صاحب ولې داسې کوې؟ نو دلته خو چالاکي نه کېږي. یو دا دغه ته ډېر پام وکړئ، دا زموږ ستاسو په ګټه ده، خصوصا د حجاجو لپاره ډېر ښه ده دا نظم او د ترتیب لپاره دا باید دوی دا کار وکړي. دوهمه موضوع د دوی چې دا نسوار والله په حرام کې نسوار دی که نه، خوله کې ایښي دا یوازې موږ خپل خل نه ښیمه، ټول درته اکثره درته ښیمه، خو زه دا ویډیو خپل خلکو لپاره کوم چې نسوار ایښي خصوصا هغه پاندې کټ شوی دی په حرم کې په سایه کې. هغلته موږ کتل قاري صاحب راسره وو پراته وو که نه، دغه شي ته لږ متوجه اوسئ چې حرم نه ووتلې بهر چې هر څه کوئ. درېیمه خبره چې ده د هغه ده نه ده د حرم و حدودو کې پوزه پې کول. روان دی ټول حجاج به روان یا مثال طواف د هغه دی صفا او مروه کې یا دلته دی عام نورو ځایو کې لمونځ کوي، بس ایسته به دا پوزه باندې یو ګوته کېږدي او پر که نه یا بل طرف ته پر. دا څومره سپکه خبره ده، څومره بده ده، په خدای د انسان زړه خراب شي. دا اکثره ملکونه والله داسې کوي، خو زه د خپل خلکو طرف چې الحمدلله تاسو باور وکړئ دلته چې زموږ او ستاسو پښتانه یا افغانان دلته چې په دې حرم کې ګرځي که نه، والله داسې ښکاري لکه ستورو کې چې سپوږمۍ که نه، ښه ښکاري الحمدلله. خپل کلتور او خپل هغه رسم و رواج سره خپلې لونګۍ سره که نه، نو ډېر خوند کوي. خو دغه ځینې خبرې دي چې دغه هم له خیره مراد کړو انشاءالله ټولو کې به اول کې دا دلته هر هېواد خلک چې راځي هغه خپل د هېواد هغه کوي څه ورته نمایندګي کوي. که ښه یې خو خلک یې ښه یادوي او که ګډوډي کوي نو بیا خلک یې چې فلانکي ملک وګورئ. بل الحمدلله افغانانو ته الله تعالی دومره په عامه اصطلاح ووایم مړې سولې الله تعالی ورکړي. دلته ځینې ځای کې خیراتونه دي، د نورو ملکونو والا تاسو یې پېژنئ منډې وهي که نه، یو بد اهل یې پې شروع کړی دی الحمدلله کیسه کې هم نه وي که نه، حتی سهار دلته راځي ماښام مازدیګر وروسته کیسه کې هم نه وي که نه. نو یو بله موضوع دی، یو بل موضوع پوزه کې ګوته وهل که نه، نو یا به طواف کې یا به مثال له خبرې عبادت کې یا به بل څه کوي که نه، یا به خلک ټول ناست دي چې اقامت ویل سي دی به دا پوزه کې دومره پتش نه باسلي که نه، اکثره داخل دي. الحمدلله افغانانو کې ډېر کم دي، خو نور یادوم که 1.5% پکې هغه دې کوشش وکړي چې دغه عادتونه ورک کړي. تشناب درنه دی چې هر څه کوي که نه. او درېیمه موضوع چې کله احرام تړئ یا چې فرض کړئ چپلق کې در سره وي یا بل څه دي،
ډېر ښه صفا وساتئ، یو داسې ځای کې یا ځان سره وساتئ یا داسې ځای کې چې باید ته معلوم وي. نو دغه یو څو مهمې خبرې انشاءالله چې دغه برابر شي که نه نو ډېر خوند به وکړي. دا ویډیو سره خپره کړي ټولو حاجي صاحبانو ته ورسېږي او دلته نظم مراعات کوي. بسونو ځای تاسو کتلي اوس هغه ته اوس بسونه ښکاري چې کله دا جمع وشي نو ټول منډې وهي. وسړیه ټول منډو ته څه ضرورت دی چې منډه شروع کړي؟ خو په نوبت باندې پوره هلته تقریبا 15 دانې پنځه شپږ دروازې دي که نه، د هغه د هره دروازه کې کسان ودرېږي. بسونه خو استعداد د حاجي صاحبان په زرګونو دي، نو خپل نوبت باندې منډو ته ضرورت نشته دی، ښه په طبیعت باندې لاړ شئ. ځکه که ته څونه منډې وهې بله منډې وهې بله منډې وهې ګډوډي کېږي او هغه دا نوبت سیستم. نو دغه ځینې خبرې د حاجي صاحبان دي دغه ځان سره هغه کړي مراد کړي. نور انشاءالله الحمدلله موږ ډېر ښه یو، د ډېرو حاجي صاحبان نه ښه یو که نه. نو هېواد دې زموږ او تاسو تل وځلېږي او زموږ د هېواد خلک الله تعالی په نورو خلکو کې وځلوي. موږ به دعا کوو الله تعالی دې زموږ په وطن کې فی الحال چې کوم سوله او امنیت دی الله دې دا دایمي کړي. زموږ ستاسو دولت ته دې الله تعالی استقامت ورکړي تر څو پورې نور هم خدمتونه وکړي او دعاګانې وطن لپاره کوم وطنوال لپاره څو چې نه راغلي الله تعالی دې راولي. واقعا حرم برکتي ځای، واقعا د خوشحالۍ څومره چې خفه یې که نه چې راشې که نه نو فکر وکړه چې یو سکون یو اطمینان پکې شته دی. هغه ورونه چې نه یې راغلي، خویندې چې نه یې راغلي، موږ ورته دعا په الله پورې راولي الله دې یو ځل په ژوند کې ټولو دیدار نصیب کړي. او فقط دغه ویډیو بیا هم درته خپره یې کړي تر څو پورې ټولو ته ورسېږي، ټولو حاجي صاحبانو ته ورسېږي، ځکه یو څو ورځې موږ تاسو مخکې نورې وکړو. ډېره مننه، السلام علیکم. اکثره هغه هیوادوال چې په اروپایي او په غربي ټولنه کې ژوند کوي دی سره د خپلو بچو د آینده یا د مستقبل فکر وي چې زما بچي به په دغسې محیط په دغسې ټولنه کې ژوند کوي. خو طبیعي خبره ده چې دغه ټولنې او دغه محیط اثار به په دغه ماشومانو باندې وي. نو که چېرته تا سره د خپلو بچو دغسې غم وي راځه دا هیڅ فکر مه کوه. الحمدلله من قرآن کور اکاډمي جوړه کړې ده چې دا اوس موږ سره په لسګونو تعداد باندې الحمدلله ماشومان د روزنې لاندې دي. هغې لپاره موږ خپل کاریکورم او درسي مواد لرو چې په هغې کې دی ته هم د مور و پلار حقوق، همدارنګه د معاشرې آداب، همدارنګه هغه د شریعت مخالف یا زموږ او ستاسو د افغاني کلتور او عنعناتو مخالف کومې خبرې چې دی ته په مکتب یا په محیط کې ښودل کېږي هغه به انشاءالله دلته هر څه صفا کېږي. دی همدا ستا اولاد به انشاءالله داسې روزنه ورته موږ ورکوو چې آینده کې به فکر کوي دا ستا په غېږ کې لوی شوی. که غواړې خپل اولادونه په قرآن کور اکاډمي کې وروزي په دغه وټساپ نمبر همدا اوس ما سره رابطه کې شه. انشاءالله په یو میاشت کې دننه به ستاسو ته نتیجه مخامخ